ښایسته سیند دی دې خواته ورته وګورئ نو ډېر ښایسته موسم دی او اوبه هم تکې شنې دي داسې یو ښایسته ځای مې پیدا کړی دلته ورته وګورئ داسې یو ځای کې ناست یم چې نور نو بالا د اشکو پر ختمه ده یخه هوا له دې خوا اوبه وینئ دغه لار څه ده داسې نورستان ته تللې ده دلته یو غټه غونډۍ ده پر دې ودرېدلو اولاد یې دی دلته یې پیدا کړله د خپله مور موقع ورسه ویښه هغه هم ورته ولاړه ده ماشومان هم راغلو لمبېدلی خبرې مې نه دي زده ولې ولې نه غږېږې ګرمه ډوډۍ ده په اور پخ شوی دی دا خوندور کباب دی ډېر مو وخوړه دلته کباب پخېدی هغه مو نوشیجان کړی دا د کوچنی بازار دی موټر مو هلته درولی و داسې کلیوال بازار دی سبزي مبزي هم پکښې خرڅېږي وختلو پر کنډو هغه خواته خو مو ساحه ولیدله دې خواته هم ډېره ښایسته سوې ده دا ډېر غټ کنډو یا تنګی دی سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر نو دا هم د کونړ ولایت ماڼوګۍ ولسوالي ده نو یو خواته ښایسته سیند دی دې خواته ورته وګورئ نو ډېر ښایسته موسم دی او اوبه هم تکې شنې دي دغه لار سیده داسې تللې ده نورستان ته نو موږ خو نورستان ته نه ځو ځکه چې څونه لوړ ځې هغونه لار خرابه ده موږ د دې سیند څخه به خوند واخلو یو ګړی داسې به یو بغل ته ولاړ شو دلته لمر دی سایه ته به کښېنو د ماڼوګي ولسوالۍ به وګورو دې ته زه ډېر وخت پخوا راغلی یم نو بیا نه وم راغلی بیا چې به راتللو یا به شګل ته کلو د انګامو اسمارو دې ولسوالۍ ته به کلو نو نه به له خیره سره د ماڼوګۍ ولسوالۍ وګورو چې دا څنګه ځای دی دغه سیند خو ډېر ښایسته دی اوبه هم په دې وخت کې شنې دي اکثره سیندو اوبه دا وخت په کونړ کې چې یي خړي دا اوبه شنې دي ډېر ښایسته خوند کوي تاسې راځئ د خیره سره د ماڼوګۍ ولسوالۍ کې دلته یو ځای کښېنو موږ به هم د دې هوا او فضا څخه خوند واخلو تاسو به هم د افغانستان د ښایست څخه خوند واخلئ موټر مو هغه د ودروئ زه ځم موټر راولم صحیح ده دلې ودرېږم بیخي ښایسته اوبه دي ماشاءالله داسې ورته وګورئ دې خواته بیخي داسې سوی دی چې دوه سوی دی داسې ورته وګورئ نیمه یې دورې تللی دی نیمه یې دورې تللی دی نو دا پل هم داسې دی چې تقریبا د یو موټر لپاره جوړ دی یاره بل موټر به ډېر په زحمت سره یو بل ته لار څري نو ګورو مخته چې د موټر څونه لار شته چې موټر تر کومه ځایه پورې تللی شي راځه مو که رامعلومیږي چې خراب دی که سم دی خو مقصد نو نه پوهېږم چې تر کومه ځایه پورې موټر تللی شي دا خو بیخي بالا کلی دی نو دغه پوله سره شاوه سو هلته موټر ودروئ داسې یو ښایسته ځای مې پیدا کړی دلته ورته وګورئ څنګه ځای دی ټول سیند یخه سایه یخه سایه ده نو داسې خوند کوي دلته به دا چوکۍ ورته کښېږدو دلته چې دا چوکۍ ورته کښېږدې او دې سیند ته ګورې یاره سخته ځای دی ښه داسې یو عشقي ځای دی د ښایسته ښایسته ډبر یې راوړي دي دلته ایښي دي دا نو دا کلیوال داسې مازګر فکر کوم راځي پر کښېني هغه خواته اوس هم یو څوک ناست دي وینې موږ له دې خوا سره راغلو دغسې هغه د یوه رخشم راغلو په داسې یو ځای کې ناست یم چې نور نو بالا د اشکو پر ختمه ده یخه هوا له دې خوا اوبه وینئ داسې اوبه را روانې دي چې مه کوه خبرې دې خواته هم دغه خبره ده بس اوبه ختمېږي نه او موږ ورته ناست یو را روانې دي یخه هوا هم ده ورسره ځای خو مو مخکې در باندې ولیدی چې په څنګه ځای ناست یو څنګه ښایسته دې کلیوالو برابرې کړي دي موږ ریشکونه موږ پرې وکړو ښه نو موږ دلته یو ګړی ناست دی دې ځایه خوند اخلو بیا به له خیره سره داسې د ماڼوګي ولسوالۍ کې سفر کوو تر وټپوره پورې دا ماڼوګي ولسوالي ده دا اوس چې موږ پکښې ناست یو دغه لار څه ده داسې نورستان ته تللې ده نورستان ته لاره ډېره خرابه ده موږ سره موټر کوچنی دی داسې غټ موټر وي نو بیا نورستان ته هم تللی شي سړی ښه خوند کوي داسې نورستان ته ولاړ شي هم دغه کیسه ده ټولې دغسې اوبه دي
غر به تر دې یو څه ښایسته وي یو څه به شینګیا پکښې زیات وي نور خو نو دا هم تر نورستان کم نه دی دا ځای مقصد بیخي ښایسته ځای دی دغسې ولاړم تر یو ځایه پورې دورې هاخوا ته هم ډېر ښایسته یو بل پل هم شته او ډېر ښایسته د ناستې ځایونه دي دلته هم شته وینې هر ځایه بس دا کلیوالو یو ځای جوړ کړی دا مازدګري ټیم راوځي بس بانډار سره پر کوي چای پر څښي دا بیا د سارا د کلی دی نو بازار مازار نشته خلک راځي دلته بانډار کوي کښېني نو خو حقیقت هم ښایسته ځای دی نو زه چې تاسو ته هر وخت وایم چې مقصد که په داخل د افغانستان کې یاست که د باندې یاست راسئ افغانستان ته افغانستان وګورئ بیا خصوصا مشرقي زون جلال آباد لغمان کونړ نورستان نو دغه ځایونه بیا بیخي ښایسته دي شمال خو نو بیا جلا ښایست لري خو دا خوا هم ښایسته ده شمال ته ډېری خلک ځي اوس ډېر دی خلک د شمال ته لاس وارې کړي دي مګر مشرقي ته نه دي راغلي دا خوا یې نه دی لیدلې نو دا خوا هم باید وویني ټول افغانستان باید سړی وویني چې ګرځي او څوک چې نه ګرځي هغه دې نه ګرځي صحیح دی بېرته تقریبا خپل ځای ته راغلم دغه دی داسې یو موقعیت مو انتخاب کړی دی چې مه کوه خبرې بیخي ښایسته داسې ورته وګورئ داسې خوند مې پر واخیستی چې یو په ځاځیاریوب کې یو ورځ ډېر خوند وکړی هوا هم برابره وه ځای هم برابر و دا هم داسې دی هم هوا نسبتا ځاځیو ته لږ ګرمه ده خو اوبه بیا ډېر خوند کوي ډېر یخې اوبه یې دي مقصد او ډېرې ښایسته هوا خوا ته چې ورته ګورې ګوره لمر دی هغه خوا خوند نه کوي خدای دې شینګیا او د اوبو دې ځای ته بس دا ښایست وربخښلی دی وخت څو 3 بجې نو غواړم چې دلته یو اودس وکړم او پر دې ځای باندې لمونځ وکړم دی بیده شو بیده دی وینې اوس چې سړی ور ټیله کې ور واچي دې اوبو ته داسې یو یخې اوبه دي یعنې په حساب لس دقیقې سړی پښې نه شي پکښې ږدلی داسې یخې دي اوف زه غواړم چې دلته یو اودس وکړم دی لا بیده دی راوختلو بېرته غواړو چې تاسو دلته دا خلک لرګي هم باروي نو لاره یې بنده کړې ده ګورم ورته دی په دا موټر کې لرګي باروي ولې هلته موږ ناست پر هغه ځای باندې وینې دغه ځای باندې نو راځئ اوس به له خیره سره دا دره سره ووینو دا لاره یې ځینې ځایونه پکښې خراب دي خو ډېر ښایسته ښایسته درې پکښې راځي ښایسته ښایسته سیندونه دي پکښې کې ډېر ښایسته سیند دی مخ ته یو څه راغلو موږ په دغه ساحه کې ناست په دې تنګي کې دلته یو غټه غونډۍ ده پر دې ودرېدلو خبره داسې ده چې دغه نسته دلته سایه نسته په دې خاطر خوند نه کوي هغسې ورته وګورئ نو موږ سهار چې داسې و چې ناشته مو ناوخته وکړله نو وږي نه ولو چې راتېرېدلو نو اوس 3 بجې اوښتې دي تقریبا هغه دي 3:30 دي نو وږي سولو موږ ولاړ به سو یو ځای به په دا نږدې بازارو کې په دا کوچني کوچني بازارو کې د خوراک یو شی پیدا کړو چې ویې خورو تر ماښامه ګزاره په وکړو نو ته راځي کوم بیا د هغه باده یو ځای د ناستې ځای پیدا کړئ ورې به کښېنو که نه نو سفر ته به ادامه پسې ورکوو چې چیرې ځو تر مازدیګره ډېره ښایسته دره ده داسې ورته وګورئ دا بند کړم داسې ورته وګورئ ډېره ښایسته دره ده دې خوا ته پسې ورته وګورئ تر اوسه پورې لا دته وګوره ما خیال اولاد یې دی دلته یې پیدا کړله د خپله مور موقع ورسه ویښه هغه هم ورته ولاړه ده او داسې ښایسته ښایسته غواوې دي دلته ځای بیا څونه ژور دی وینې نو بازار مو تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی چې یو شی پکښې وخورو چې سم ځای پیدا کړو د خوراک یو شی به وخورو چې بیا ماښام ته بیخي اشتها سره خرابېږي چې هر ځای ته راوځې داسې نوې شو وکړي درته هغې خوا یو رقم معلومېږي له دې خوا بیا بل رقم معلومېږي دلته مې یو څه ګرنګیچ راخیستله ما چې ګرنګیچ پخ سوي دي نه دي مې خوړلي
ماشومان هم راغو لمبېدلی ولمبېدلې ودې لامبله ها ولې نه غږېږې ستا خبرې نه دي زده خبرې مې نه دي زده ولې ولې نه غږېږې هېڅ نه غږېږي ولې نه غږېږې ولې نه غږېږې یوه نورستاني ژبه خو دې ته یې خو بله ژبه نه وایاست ها نه غږېږي ګرینګیچ مو راواخیستلی ده نه راکړه ماما د کونړ ګرینګیچ دې ورته وګورې ها نو ښه ښایسته رنګ یې دی هغه سم لا نه دي پاخه خو زما ډېر خوښ دي او چې ګرم یې وخورې بیا سړی مریضوي دا باید یخ وخوړل شي یو ځای بیا په اوبو کې کښېږدو بیا بیا وخورو د خیره سره موسم وار په وار مازدیګر کېږي داسې ښایسته کېږي ورته وګورې ها راغلو داسې یو کوچنی رستورانټ مو پیدا کړی هغه دی اوس چپلي کباب راته برابروي نو داسې ګرمي ده نو نه پوهېږم چې موټر کې یخې دلته سړی راتاشي ګرمي یې اوسي که څنګه نو بجې دي تقریبا هغه دي 20 بالا 15 بالا 4 هغه تور یخ راکړه صحیح دی داسې ګرمه ډوډۍ ده دغسې کباب هم دی سلات هم دی هم ډوډۍ ګرمه ده هم کباب په اور پخ شوی دی دا خوندور کباب دی ډېر ګرمي او سستان و نور ښه خوند کوي یخ شی چې ورسره وي نو بیا خوند کوي هغه ډوډۍ مو وخوړه دلته کباب پخېدی هغه مو نوشي جان کړی دا داسې کوچنی بازار دی موټر مو هلته درولی و خو موټر ومې وی داسې کلیوال بازار دی سبزي مبزي هم پکښې خرڅېږي روان یو چې یو ځای د سیند غاړې ته شواسو دغه ځای هم ښه ځای دی که څو وارې ورته سوی یم نو ډوډۍ خو مو وخوړله چې دا ګرینګیچ مو راخیستي دي چې دا دلته یو ځای یخ کړو او ویې خورو هغه مازدیګری دی ښه خوند کوي دلته د هندوانو ځای هم و مخکې نو هلته به یو ځای موټر ودرو داسې یو ښایسته منظره ده راتاسولو نو غواړم چې لاندې د سیند غاړې ته شوه دا لار هم داسې سره خرابه ده ونه ښویېږو داسې شور کوي دا اوبه سم خوند کوي دا مازدیګری زه به لار هم تعقیبومه لکه ډېره شوه ده لمونځونه به هم وکړو د مازدیګر دلته ډېره ښایسته یخه هوا ده په دې ساحه کې بیا چې وینو یا هلته خلک اخته دي وینې اکولنګ چې ورسره دی او بیا بل داسې یو شی ورسره وي دا شګې راپورته کوي په دې کې بیا زر پیدا کوي نو نه پوهېږم چې پیدا کړي به یي که به نه وي خو اکثره خلک یې فکر کوم پیدا کوي بس دا اخته یي روزانه دغه کار کوي بالا یو شی وروځي او د چا خبره دیاړي د ورځې وروځي 500 زر په یو څو ورځو کې یو څه برابروي بیا وړي خرڅوي نو دا هغه دې راورسېدمه څو غونه ډبره ده ورته وګوره او داسې د اوبو ته وګورئ دا هم بیخي پراخ ځای دی بیخي هم مخ کیسه ده دې خواته ورته وګورئ سړک خو نو هغه دی موټر مو هلته ودروئ هلته په اوبو کې کښېږده چې یخ شي اوبه ورېلکه نو دلته دا اوبه هم ډېرې داسې دي چې خاوره لري نو موږ وایو داسې نه وي چې دا ګرینګیچ په پرېولو او ناجوړه مو کې چې لمر بیا به زه هم خوند نه کوي اوس لمر د غره خواته پټ شو هغه غر دی اوبه نه پیدا کېږي مجبور یې په دې دغه کړو په دې یې پرېولو سخت کار تا ماته راله غاړې کوې هو لږ راشه لږ څه راشه بس الوچه ده که ګرینګیچ پاک سوله نو کرار به په موټر کې خورو نو هم پرېمینځل هلته نو کرار روان یو
بجې دي په او کم شپږ. نو ځان به رسوو، یو ملګری دی هغه راته انتظار دی، اوس یې هم زنګ راولی و، نو هم به خوراک کوو. دا بیا د کونړ ګرنګي چې دی، دې ته اصلي دوی الوچه وایو، موږ بیا الوچه شنه ته وایو، تروا نه وي هغه ته موږ الوچه وایو، دی د ګرنګچ وایو. دا ګرنګچ داسې نوم دی لکه پښتو چې نه وي، ما ته څونه معلومېږي، خو دا هم ښه دي، د غچ خوږې دي لکه د کندهار د ښه ګرنګچ دي. ما خپله ګرنګچ خوښ دي، داسې ورته وګورئ، ښایسته منظره ده، ښایسته لار ده. مازدیګري بیا بیخي خوند کوي، د ورځې به لا یو څه ګرمي، دا وخت بیا داسې هوا وي چې سړی وایي په پښو مې مزل کولی. داسې ورته وګورئ دا سینري ته. نو راواوښتلمه شیګل ولسوالۍ ته، داسې یو ښایسته درې دي، دې خوا کې بیا د غره بوټي ډېر دي، وینې غر تک شین دي، دې وړاسکي وایي که څه شي ورته وایي، داسې یو شی ورته وایي. مقصد ډېر یو ښایسته موسم دی، وینې دا مخامخ کنډو باندې اوړم، پر دغه کنډو باندې لار ختلې ده، دلته اوړم. اسمان ته وګورئ، اوریا څومره ښایسته ده. دا ډېره غټه دغه غونډۍ ده، غر دی تقریبا. هغه موټر روان دی، زه هم په هغه لار ته پسې ځم. مخکې پر دغه ځای ته موټر ډېر په تکلیف ویني، که بیخي غټه لوړه ده. نو راواوښتم له هغه کنډو څخه، راځئ یو وارې به تاسو راوختلو پر کنډو. هغه خواته خو مو ساحه ولیدله، دې خواته هم ډېره ښایسته سوې ده. دا ډېر غټ کنډو یا تنګی دی. نو موږ له خیره سره ماښام دی، دلې پاته کېږو. نو سپي ته وګوره، دا څه شي دی، کوم ذات دی؟ سلام علیکم. دا ابوزي دي، وینې د شیدو والا ابوزي دي. نو دا اوس زموږ د سفر یا د چکر یوه برخه. نو راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان، ښه وخت.